السلام علیکم ګرانو دوستانو. د افغانستان د ملي بیرغ ورځ ګڼو افغانانو پر ټولنیزو شبکو درې رنګه بیرغ بدرګه کړي. د زمري اوم افغانستان کې د ملي بیرغ د ورځې په توګه لمانځل کیږي چې ګڼو افغانانو په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول په فیسبوک کې د درې رنګه ملي بیرغ ګڼ عکسونه خپاره کړي دي. د تیر جمهوریت حکومت پر مهال به د ملي بیرغ ورځ په شاندار مراسمو په حکومتي او ولسي کچه لمانځل کېده. د زمري ریاست د میاشتې اومه د درې رنګه ملي بیرغ ورځ سږ کال په داسې حال کې را رسیږي چې پر افغانستان طالبان واکمن دي او په حکومتي کچه د تور سور او زرغون بیرغ ځای سپین بیرغ نیولی دی. په تیر جمهوریت حکومت کې به د کابل د وزیر اکبر خان په غونډۍ تر ټولو ستر بیرغ لګول، پر واټونو بیرغونه نصبول او د خلکو له لوري په خپلو موټرونو، کورونو او دکانونو د بیرغونو لګول د دې ورځې عمده کړنې وي. اوس د وزیر اکبر خان په غونډۍ د طالبانو حکومت تر ټولو ستر سپین بیرغ لګولی دی او ولسي خلکو ته هم د تور سور او زرغون بیرغ د ورځې د لمانځلو اجازه نه ورکول کیږي. خو نن ګڼ افغانانو په ټولنیزو رسنیو او په ځانګړي ډول په فیسبوک کې د ملي بیرغ ګڼ عکسونه خپاره کړي دي او په دې اړه یې لیکنې هم کړي دي. د کابل اوسیدونکی عبدالله حیدرزی وایي ملي بیرغ د یو هیواد هویت څرګندوي او د دغه ډول ارزښتونو پالل د هر افغان دنده ده. نوموړی وایي د ملي ارزښتونو له ډلې یو هم ملي بیرغ دی چې زموږ د یووالي، حیثیت او خپلواکۍ نښه ده چې زموږ د تاریخي شالید او بېلابېلو حالتونو ترجماني کوي. موږ هیڅ ډلې، ګوند او نظام ته له خپلو ملي ارزښتونو نه تیریږو. د طالبانو سرپرست حکومت نه باید له ملي ارزښتونو سره لوبې وکړي، کنونه په خپله ټوله دوره کې به د ملي بیرغ له پورته کوونکو سره لاس او ګریوان وي. د دې ښار یو بل اوسیدونکي شمس الرحمن نیازي چې پر خپل فیسبوک پاڼه د درې رنګه ملي بیرغ ګڼ انځورونه خپاره کړي دي، ازادۍ راډیو ته وویل چې د درې رنګه ملي بیرغ لیدل یې روح تسکینوي، خو د ده په خبره چې اوس طالبانو بیرغ بدل کړی دی سخت خواشینی دي. ښاغلي نیازي له طالبانو وغوښتل چې درې رنګه ملي بیرغ په هیڅ نظام پورې اړه نه لري، دا د ټولو افغانانو بیرغ دی، باید د ملي بیرغ په توګه ومنل سي. نوموړی وایي موږ له طالبانو غواړو چې دا بیرغ د کومې خاص ډلې پورې تړلی نه دی، بلکې دا د ټولو افغانانو بیرغ دی او د نړۍ هر حکومت همدا بیرغ د افغانستان د ملي بیرغ په توګه پیژني. په تیرو 11 میاشتو کې له هغه راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي دي په بېلابېلو وختونو کې په خوست او ننګرهار کې سیمه ییزو طالبانو د یادو سیمو یو شمېر اوسېدونکي د درې رنګه ملي بیرغ پر سر وهلي او ټکولي او شکنجه کړي دي. د افغانستان ملي بیرغ په تیرو څه باندې 100 کلونو کې وخت ناوخته بدل سوی او بدلونونه پکې راغلي دي. یا هر بیرغ ته ملي بیرغ ویلی سو. په دې هیواد کې هره سیاسي او وسلواله ډله چې واکمنه سوې ده د خپل لیدلوري له مخې د دغه هیواد بیرغ بدل کړي یا هم پکې بدلونونه راوستي دي. اوسنی ملي بیرغ چې واکمن نظام یا طالبان یې د ملي بیرغ په توګه نه مني تور سور او زرغون رنګ لري. اول ځل د شاه امان الله خان په حکومت کې 1400 مریض کال کې لویه جرګه کې تصویب سو. له هغه وروسته پکې ډیر بدلونونه راغلل، خو په 1402 مریض کال کې په لږ بدلون سره بیا هم هغه درې پخواني رنګونه د افغانستان په اساسي قانون کې د ملي بیرغ په توګه ثبت سول. که مو دا ویډیو خوښه سوې در سره لایک کړئ، که په دې چینل کې نوی یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.